اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. یو ملګری پختنه کړه د کمالوچ نجس شي او بیا یې څوک مالوچ اوشکای یو بل سره جدا کی او د نجاست اثر لاړ شي نو دې سره پاکیږي کنه؟ نو جواب دې سره پاکیږي، خو کدا په نجاست کمو په مالوچو باندې نجاست وګرځید او بیا چا ماشین ته ویوړو یا خپل منځونو کې د یو بل نه وشکولو یو بل نه جدا کړه، اثر د نجاست لاړ شي دې سره پاکیږي. دا مسله الفقه الاسلامی وادلته لیکل دا اول جلد صفحه 293.